بسم الله الرحمن الرحیم. سباوون ما یو تن د قدم موسسې زده کوونکی شپږ میاشتې کېږي دلته سبق وایم او دا نن د خیره سره فاینل امتحان دی زمونږ او سره له دې چې دلته مونږ درس ویلی سره سره کوم پروګرامونه او کومې برنامې مونږ زده کړي دي هغه ما یو کور کې ټیوشن هم ورکوم او شاګردان مې دي الحمدلله هغوی ته درس ورکوم. دا کوم پروګرامونه مې چې دلته لوستي دي او څه مې زده کړي هغه په پوره ډول باندې دا هلته زه تدریس کوم نورو ماشومانو ته. دلته چې کوم پروګرامونه ویلي دي هغه افیس پیکیج دی، انټرنیټ دی، وینډوز انسټالیشن دی، کنټرول پینل دی وغیره نور داسې پروګرامونه دي. آینده کې هم د خیر سره نور لکه غواړم نور ما چې څه دلته زده کړه هغه نورو شاګردانو ته لکه نورو وګړو ته مثلا هغوی ته پرووایډ کوم نورو خلکو ته درس ورکوم چې د سټیپ موسسې د سپانسرانو نه مو دا هیله ده چې دا پروژې لا وغځوي او نور لکه زموږ غوندې شاګردان لکه دلته راشي سبق ووایي او خپل وطن ته جامع ته خدمت وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده ارشاد احمد فرزند فرید احمد، یکی از شاگردان مؤسسه تعلیمی و خیریوی قدم. من در مدت 6 ماه میشه که در اینجا درس خوانم و موفقانه امروز امتحان ازم 6 ماه است و در بخش CIT ما البته همه چیزها را خواندیم که عبارت از ویندوز، اینترنت، آفیس، پکیج آفیس، تمام اینا را خواندیم و ما بسیار خرسند بودیم اینجا که درس ما مفید آموز بود برای ما بسیار و یک تشکری خاص از استاد محترم داریم که بسیار همراه ما کوشش و زحمت کشید و یک تشکری خاص از کسایی که این مؤسسه را حمایت مالی و تشکری خاص از میکنیم که در هر عرصه همراه ما همکار بودن و در آینده ان شاء الله ما میخواهیم رشته کامپیوتر را پیش ببرم و ان شاء الله به وطن خود یک فرد مفید آموز ان شاء الله که میباشم. و پیشنهاد ما برای هموطنان عزیز من این است که همگی باید بیاید در اینجا درس بخوانند که در اینجا 4 بخش موجود است که عبارت از سولار انجینیرینگ است، موبایل انجینیرینگ است و خیاطی است و بخش کامپیوتر است و در تمام اینا ان شاء الله استادای موفق اینجا هستند و همراه ما تمام بسیار زیاد کوشش میکنند.